یو مجبوره ښځه چې خپله واقعه بیانوي چې هغه د خپل خاوند د مرګ نه پس څنګه مجبوره شوه ناروا کارونه شروع کړل، ځکه چې هغې ته بیا د هغې د خرچې دپاره هیڅ پیسې نه میلاوېدلې. نو تاسو سره د دغه ښځې خبرې شریکوم، تاسو به یې پخپله واورئ چې دغه مجبوره ښځه چې د 2 بچو مور وه په کومه طریقه باندې ناروا کار ته مجبوره شوه. قدرمنو، دغه ښځه خپله واقعه بیانوي چې زموږ د خوشحالۍ ژوند، د خوشحالۍ کور او یوه ورځ داسې وشول چې د دې خاوند په دماکه کې مړ شو. کله چې خاوند مړ شو، بیا ظاهره خبره وه چې د دې 2 بچي او هغه واړه وو، یعنې یو د 15 کالو بل د 3 کالو، او وایي چې ما به کله خیر خیرات راټولولو ځکه چې کورنۍ هم غریبه وه او مور پلار هم نشو ساتلی. نو دا وایي چې کله به مې خیر خیرات راټولولو، هیڅ چا پر سره هم دومره مرسته، دومره امداد نه کولو چې په هغې زما د کور خرچه چلیدلې وه، ځکه چې چاته به ودرېدم نو هر چا به رانه په یو قسم باندې ډیمانډ کولو، د الله په رضا باندې هیڅ چا هم مرسته نه کوله. نو وایي چې یوه ورځ راته یو سړي همدغسې خبره وکړه چې که ته زما خبره ومنې نو تا ته به زه پیسې درکړم. اگر که دا وایي چې ما انکار وکړو، خو مسلسل چې دغسې حالت سره مخ شوې ده، نو بیا د ډېرې مجبورۍ نه په دغه پلید کار باندې راوښتې وه او نن سبا یې زندګي ډېره زیاته په عذاب ده. درنو دوستانو، د دې ویډیو د شریکولو مقصد مې دا دی چې زموږ ستاسو په خوا کې به اوس هم داسې غریب خلک وي چې هغوی ته به ضرورت وي د پیسو، د خوراکي موادو او یا د نورو ضروریاتو، نه پکار ده چې هغوی سره مرسته وکړي شي، ځکه چې د دې هر څه به هم الله پاک تپوس کوي چې زموږ ستاسو په خوا کې داسې غریب او مجبوره خلک وو او موږ تاسو د هغوی سره مرسته ونه کړو.